محترم مشر ثاني ادبي ټولنې علي محمد شاهد صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي استاد سره هم کلام شي. یو دوه شعره دي وایي څنګه چې په خپل کور جنگ دارا په سکندر بیللې څنګه چې په خپل کور جنگ دارا په سکندر بیللې دغه سیما په محبت کې زړه سر بیللې او خپل سپېړه چې څوک ویني د بل څوک نه ویني خپل سپېړه چې څوک ویني د بل څوک نه ویني داسې خلکو په هر لار میدان اکثر بیللې او زړه خیر دیږده په قدمونو چې سر ښکته نه کړې زړه خیر دیږده په قدمونو چې سر ښکته نه کړې چا چې سر ښکته کړو هغه مدام سنګر بیللې او د احتساب لاس چې خپل ګریوان ته نه رسېدو د احتساب لاس چې خپل ګریوان ته نه رسېدو په یو شاټینګ یې رانیزو بلها دوتر بیللې دا یو غزل دی چې زما نظر ښایسته و که ښکلا ستا د نظر وه چې زما نظر ښایسته و که ښکلا ستا د نظر وه په هر لور تماشه جوړه ستا د حسن جادوګر وه زه په تنګو متلی نشم ستا د حسن د لمبو نه زه په تنګو متلی نشم ستا د حسن د لمبو نه هره شپه مې د شوقدر هره ورځ مې د اختر وه په خندا خندا مې هلته ستا له مخه قدم ایښې مننه په خندا خندا مې هلته ستا له مخه قدم ایښې په کوم ځای کې چې خبره به اکثر زما د سر وه او یو د حسن د لمبې وې بل د شونډو ټکورونه یو د حسن د لمبې وې بل د شونډو ټکورونه ورځ د هجر په غرمو وه شپه شوګیر به تر سحر وه او شاهد صاحب هر قدم په مخ کې تلمه ما په شا کتلي نه دي هر قدم په مخ کې تلمه ما په شا کتلي نه دي زړه سینه کې د حسینو په سر توره د شمر وه او د اقبال ستوري څنګه په اسمان کې ځلېدلو د اقبال ستوري ځکه په اسمان کې ځلېدلو د پښتون هره خبره به د پوهې او هنر وه او مغربي تهذیب شاهده د حیا جنازه ویسته مغربي تهذیب شاهده د حیا جنازه ویسته ګنې پیغله پښتانه به مدام پټه په صادر وه مننه